القرآن پښتو ژباړه، تفسیر او زده کړه. سید ګران آغا کتابتون یې وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. بېشکه غوا شبهه اچولې ده پر موږ، او بېشکه موږ که اراده وکړي الله جل جلاله خامخا لاره پیدا کوونکي یو. تفسیر یعنی د دغې غوا یا قاتل موندونکي په حدیث کې راغلی دي چې که انشاء الله یې نه وای ویلی نو هیڅ چیرې به یې دغه غوا نه وای پیدا کړی. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. وویل موسی علیه السلام بېشکه الله جل جلاله وایي بېشکه دا یو غوا ده چې نه تکلیف ایستونکې ده، چې غولبه به کوي او نه اوبه کوي کښت، ساتل سوې ده د کارونو او عیبونو یا له نورو رنګونو څخه، نسته هیڅ یو داغ په رنګ د جیک. تفسیر یعنی په اعضاو کې هیڅ نقصان نسته او په رنګ کې د بل کوم رنګ هیڅ یو داغ او خال نسته، بلکې دا یوازې او یوازې جاړه ده. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وویل یعنی بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته چې اوس چې راوړې روښانه خبره، نو حلاله کړل دوی هغه غوا او نو نږدې دوی دې خبرې ته چې دا کار به یې کړی وای د قیمت د ډیروالي یا د قاتل د پیدا کېدو د شرمه. تفسیر دا غوا د داسې یوه نیکبخته سړي وه چې د خپلې مور خدمت به یې زیات کاوه. خلکو هغه غوا د ده څخه په دومره سرو زرو سره واخیستل چې د هغې غوا په پوستکي کې ځایېدل او بیا یې حلاله کړل. دوی داسې نه ګڼل چې دا غوا به دومره ګران قیمت سره په لاس راځي، او که پوهېدلي وای نو نږدې و چې لاس یې ترې اخیستی وای. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. او یاد کړئ هغه وخت چې مړ کړي پلرونو ستاسې یو سړی، نو په جګړه سواس په هغه مقتول کې او الله جل جلاله ښکاره کوونکی دی د هغه شي چې واز تاسې چې پټاوه به مو هغه قتل. تفسیر یعنی ستاسو پلرونو یو سړی وژلی و، بیا د هغه وژل یو په بل سره اړول، یو پر بل یې تاوانول، او هغه شی چې تاسو پټاوه یعنی ایمانی ضعف یا د وژونکي احوالو الله تعالی جل جلاله د دغه غوا پر خاطر درته ښکاره کړي. فقلنا اضربوه ببعضها. نو وویل موږ چې ووهئ دا مړی په یوې ټوټې د دغه غوا. تفسیر یعنی کله چې د هغې غوا یوه ټوټه غوښه په هغه مړی باندې ووهل، هغه مړی د پاک الله جل جلاله په حکم باندې ژوندی سو، او وینې د هغه له پرهارونو څخه بهېدلې، د هغه د ټپونو څخه وینې بهېدلې، او د خپل وژونکي نوم یې ور وښوی چې د همهغه مقتول د ورېرو څخه و، او د خپل تره یا خپل د اکا د مال او میراث په تمه یې په بیدیا او په صحرا کې دغه کس وژلی و. وروسته د هغه څخه چې ژوندی سو او خپل قاتلان یې وشول، بیرته ولوېدی او مړ سو. نو د همدې خاطره دغه سورت ته سورة بقره وایي، یعنی د غوا سورت. د قرآن کریم د پښتو ژباړې تفسیر او زده کړې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او څنګ ته یې د زنګ پر سویچ باندې کلیک وکړئ.